د مزار شریف یو شمېر اوسیدونکي په تیرو 4 کلونو کې د اسلامي امارت د واکمنۍ تر سیوري لاندې د غوره امنیتي وضعیت د خدمتونو وړاندې کولو او د اسلامي ارزښتونو د پلي کېدو له امله خوښي څرګندوي. دوی وایي د اسلامي امارت له بریا وروسته په دغه ولایت کې د عدالت د تامین، د نظام د پیاوړتیا، د ټولنیز او اقتصادي وضعیت د ښه والي په برخه کې مثبت بدلونونه رامنځته شوي دي. 24 اسد روز آغاز روشنایی مردم افغانستان و روزی بود که ما مردم افغانستان بعد از سپری کردن تقریبا نیم قرن فعالیت و اجتهاد و به خاطر رسیدن به تحقق آرمان‌های والای محمد صلی الله علیه وسلم ما به یک گام رسیدیم، به یک نقطه رسیدیم که واقعا ما خط بطلان چی کردیم، سرش شمشیر زدیم. بسیار روزی مبارک است به خاطر از اینکه بعد از پیروزی امارت اسلامی ما شاهد تحولات بسیار زیاد بودیم، خصوصا در شهر مزار شریف شامل بازسازی ها و ضمناً نکته مهم که اشاره کنم آرامی 100% برادر در شهر ما تامین است. په همدې حال کې د بلخ سیمهیز مسؤلین او د اسلامي امارت مجاهدین خپلو 4 کلونو هڅو ته په اشارې وایي چې د خلکو د رښتونې خدمتولۍ، د امنیت ټینګښت، د بیارغونې او د اسلامي موخو د لاسته راوړنو په برخه کې عملي ګامونه اخیستل شوي دي. د دوی په وینا اسلامي امارت د بریا په لومړیو ورځو کې هم د اسلامي نظام د جوړولو، د سراسري سولې ټینګښت او د خوندي چاپیریال برابرولو ته ژمن وو. دغه 24م د اسد یقیني په دې باندې موږ خپله که زخمیان سوي یو، که ملګري مو شهیدان سوي دي، که ملګري مو زخمیان سوي دي او که ډېر مجاهدین مو له لاسه ورکړي دي. مجاهدینو د دې شهیدانو او د دې ټولو او غیورو مشرانو ارمانونه پوره سوي دي. په دې باندې ډېر خوشحاله یو چې مخکې له فتوحاتو څخه هم موږ دا جهاد کاوه او کړی مو دی، زموږ رهبرانو کړی دی. مخکې له دې څخه هم دا جهاد روان دی تر یوم القیامه پورې. مسؤلین زیاتوي چې په بلخ ولایت کې د بیارغونې بهیر او په بیلابیلو برخو کې د پراختیایي پروژو عملي کول په ځانګړي ډول د بنسټیزو پروژو د چارو، د ښوونې او روزنې او د روغتیا په برخو کې کارونه لا هم روان دي. الحمدلله دستاوردهای انکشافی اقتصادی این همگیش از نگاهی است که همین ثمره همین جهاد مردم افغانستان است، چون که امنیت قایم است. اصلا مهم امنیت است، امنیت که باشه و هر چیز مردم هر کار تجارت خدا، کار انکشافی خدا، کار تعلیم خدا و مکاتب خدا و پیش برده میتونه. یاد دې وي چې د اسلامي امارت له ژمنو څخه هیواد ته د بیرته راګرځېدونکو کډوالو سم مدیریت، د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو د ثبات ساتل او د نشهیي توکو د قاچاقبرانو پر ضد جدي مبارزه ده. دغه راز د روږدو کسانو راټولول او په لسګونه نور موارد هم دي چې په تیرو 4 کلونو کې د اسلامي امارت لخوا عملي شوي دي.